السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه یې جوړې ته دا خدای خدای بخیر. السلام علیکم. کاته بخیر. بایجان خو دې ته جوړې. السلام علیکم. ته استاد یو دانه مدد جوړې. ته دا خدای. دا څنګه زیړ شوی؟ زیړې دلته دغه دانه چې زیړ خو دومره باندې دی والی نه چې دومره سخت مریض دی دا د تکلیف سره دا چې دی تابع ته کنه دی ما هغه وخت چې دا جوړو د څه کار کولو دی چې دی بس با کسو باسو باسه تعویض وباس کار روزګار چې د زمونږ نشه بازل ته غریب خلک یو دا دیاړي کو هغه یو ورځ پیدا شي پیدا دلته یو ځای کې امامتي مو بیا هغه امامتي هم پرېښوسته چې دا امام او قاري صاحب و دا او امامتي و نور چې و بس نور چې دا روزګار یو کار هم نشته او روزګار اوس یې پرېږده ورته کاکا اوس یې پرېږده مالی کس بس نه خیر دی کاکس که تعویض یې کنې دی که څه خبره ده پوه شوې او نور چې و دا قاري صاحب و پخپله دلته امامتي وه بس هغه امامتي بیا پرېښوده دي او اوس چې دی مریض هم شو تقریبا ډېر دغه کلونه وشو 8 کاله وشو که 9 کاله دی امامتي پرېښوده او نور چې د قاري د دې څونه وخت مریضۍ کېږي تقریبا یو 3 میاشتې به کېږي 3 میاشتې او دغه ځای اصل کې د چا دی د چا دیره ده فکر کوم دا چې د سعادت دی نه ښه نو بیا هغې ته تاسې کرایه ورکوئ څه شی ورکوئ بې کرایه یو موږ همدلته پراته یو وروره ستا کوم ځای درد کوي اصیل چې دی مهم دا دانه ده دغه دانه ده دغه مهم ځای چې دی هم دغه دانه ده او نور چې د که چېرته دا دانه ښه شي نو انشاءالله نور روغ دی دا دونه وچ ولې شو دا وچ دی د خاطر د دانې له وجې شو همدغې دانې وجې نه شو دا او نور ستاسې کاروبار ژوند دا څنګه بس نور چې د زمونږ کار روزګار نشته بس همدلته بس قلارې دا دیاړي کوو 500 روپۍ 400 یا 300 نور چې دا بس نو کار روزګار نشته یو ورځ پیدا شي 10 ورځې نه یو 2 ورځې دا لږ په هغه بغل وړو د دانې صحیح وګورو ډاکټرانو ته ښودلی دی هغوی څه شی وایي هغوی داسې وایي چې مثلا ښار ته مې بوتلی و سیتامې ته او پوهنتون ته مې بوتلی و هلته پارچې هم شته د دې هغې دا خبره کړې ده چې دلته زمونږ دغه نه چلېږي دا وس هم نه کېږي دا پاکستان ته بوځئ پېښور ته بوځئ او دلته به د دانې علاج پېښور کې وکړي بس مونږ ورته ویلې چې زمونږ وسه نشته دی او دلته کولی شي ویې کوي او که نه شي کولی زمونږ وسه نشته دی بیخي او دا کار هم دې دانه کې دی او دې دانې خراب کړی دی یعنې فقط دا دلته پروت دی اصل کې د څه شي په تمه دا پروت دی دا همدغې تاسې نور وسه نه رسېږي او نور هم پرېښی دی پروت اوسئ که نه کاکا ستا زوی دی زمونږ دومره وس هم نشته چې کابله پورې ورسوه پېښور خلاصه کړي ما ته مو ویل و پېښور ته لاړ شئ اوس موږ حیران اوسو خدای پاک تاسو سره برکت واچوي هغه به تاسو پېژنو کار او دومره موږ چې دی وس به نشته بالکل اختیار خبرې نه دومره کرا وه چې مثلا سیتامې ته بوځو بس دغه وګوره نه 3 قسمه بسلې دي دغه پاره دغه دانې پاره تلویزیوني معاینه ما کړی دی تلویزیوني معاینه پوه شې او قسمه بسلې دي خو تا د جبر کې بس دا پرچا هر څه ما ته ورکړی و ډاکټرانو وایي تاسو لاړ شئ اوس پېښور ته لاړ شئ ما ولې ډاکټر صاحبانو تاسو نه واده کړی و بس همداسې بس واده کړی نه دی اوس همداسې کار دی موږ بس نه لرو ما ویلی وایي موږ څه وکړو تاسو پېژنو کار ما ویلی بس ښه تاسو دا جوړ کې بس نه کېږي نو موږ زما بس نشته او تاسو د مجبوري نه پرېښی پوه شم ځکه ژوند چې په دغه حالت کې شي چې 2-3 ترپاله د راټول کړي د دې نه د کور جوړ کړی نو دلته په دغه حالت کې د لښتې په غاړه پروت دی چې معلومداره درسه معلومداره درنه د خدای په علم پرېښی دی نور کم تاوان یې تاسې نه درلود که خو ورور هم دی اولاد هم دی زمونږ زړه ورباندې ده بېشکه حتما مو تاسې کړی و هغه د ماشو دوا د دې دپاره مخې چې ماش یې ونه چیچي که نه نو دغه ژوند دی په یو دیره کې دی او د ونو لاندې اخوا مسجد دی
دوه درې ترپالونه او دغه حالت دی. وروره که دغه پیسې ته وشماره چې دا 100 روپۍ دی. درې زره 2000 درې زره 4 زره 5 زره 6 زره 7 زره 8 زره. دا 8000 افغانۍ دي. یو پوښتنه زه تانه دا کوم چې ته پاکستان کې څوک پیژنې؟ نه پیژنم. هیڅ هیڅ شناخته نه لرې؟ نه پیژنم. یعنې که دې ته په دې پیسو باندې پاسپورټ جوړ کړی و نو بیا به پاکستان کې تا سره ته څوک کومک وکړي، څنګه به شفاخانې ته پیدا کړې؟ پیدا کوی شي؟ نه نشم پیدا کوی. دا مشکل ډېر زیات دی. هلته بیخي بس بلد نه یو او خپلوان هم نشته. داسې وکړه دغه پیسې واخله وروره او دا ته ویسه کابل ته. صحیح دی. که بیا په دې پیسو کې څه کمبود راغلو، یعنې کابله پورې رفت آمد دې پې کېږي، معلومات به ترلاسه کړې، کابل ته به یې ویسې چې هلته که بیا چا وویل چې دونه مصرف پرې راځي بل بیا به موضوع له موږ سره شریکه کړې. زموږ چې کومه تمه وسه زموږ کېدله هغه به در سره بیا وکړو. په ضمن کې ته د ټلیفون شمېره ووایه، که څوک وغواړي چې کومک وکړي د دې ورور سره نو هغه به تا سره مستقیم تماس نیسي. هره مرسته چې راځي هغه به مستقیم تر تا پورې ورسېږي. نو ته د ټلیفون نمبر موږ ته ووایه چې خلک څنګه کولی شي تا سره کومک وکړي. د ورور نمبر به ونیسه. همدغه نمبر دی؟ همدا دی؟ 03 ځلې و. ښه دغه یې نمبر دی. دا تا نمبر دی؟ زما نمبر 0 یعنې 0093 920 شپېته 16 22. همدغه نمبر. نوم دې څه شی و؟ لایل خان. لایل خان د میرزا خان رور. دا میرزا خان نوم او دا میرزا خان. زه دا نمبر بیا هم تکراروم 0093 920 شپېته 16 22. دغه واخله. نو که څوک غواړي تا سره کومک وکړي به مستقیم تاسو ته زنګ وهي، له تا سره به تماس نیسي او په دغه پیسو باندې تر کابله پورې ورسوو. ځان اطمیناني کړه چې علاج چیرته کیږي چیرته نه کیږي. نو که بیا زموږ څه د وسه وه موږ بیا هم خدمت نو که څوک غواړي کومک وکړي او بله تپوس دا کوم چې دا کابل موږ کوم شفاخانې تپوس دا شفاخانه تاسو ته معلومه ده؟ داسې ښه شفاخانه دا به زه درته معلومات درکړم. صحیح دی. دا به زه معلومات درکړم، کولی شي هغه ته هم ویسئ. ښه هغه معلوماتونه زه درته درکوم. صحیح دی. که ملګری د کابل په شفاخانو کې بلد وي غواړي همکاري وکړي یا ښه شفاخانه هغوی د خپل نظرونه به موږ ته راکړي، موږ به د ملګرو نه هم پوښتنه وکړو. به زه ته د شفاخانې نوم درکړم چې دغه شفاخانې دغه حوال به ماته کله راکړي؟ دا به درته زه 2 ورځې بعد درکړم یا 1 ورځ بعد چې یعنې دا کابل شفاخانه دغه شفاخانه سبا ماښامې کېدای شي تاسو درکړم. مننه.